روزنه یا تربیه یو هنر دی. کله چې ستاسو ماشوم مکتب ته ځي یا روانېږي نو د خوراکي توکو په ډبي کې ورته دوه خوراکه ځای پر ځای کوئ او ورته ووایاست دا یو خوراک ستا او دا بل ستا د غوره ملګري دی. په دې ډول به ستاسو ماشوم د مینې او احساس درس زده کړي. د ماشوم په بکس کې د هر وخت لپاره له یوه څخه زیات قلمونه کیږدئ او ورته ووایئ که په سیم کې له چا سره قلم نه وي نو ته د خپل یو اضافه قلم هغه ته ورکړه. په دې ډول به ستاسو ماشوم خپل مسؤلیتونه او له نورو سره د مرستې شوق او علاقه زده کړي. کله مو چې ماشوم له مکتب څخه راستنیږي نو د ښه راغلاست په وخت کې ور یاده کړئ چې ستا په راتګ سره د کور ښکلا سل چنده زیاته شوه او ستا په نه شتون کې کور کنډواله دی. په دې ډول به ستا ماشوم ته د ځان قدر او ارزښت ور معلوم شي. د هرې ورځې په پای کې باید له خپل ماشوم وپوښتئ چې نن ورځ مو کوم غوره کار ترسره کړ. په دې ډول به ستاسو ماشوم د ښو او بدو کارونو ترمنځ توپیر کولو جوګه شي او په راتلونکي کې به درته بغیر ستا له پوښتنې د خپل ورځنیو غوره او ښه کارونو غورچاڼ بیانوي. د ماشوم روزنه باید په هنري او تخنیکي ډول پر مخ یوړل شي نه په شفاهي ډول. له وږو تقریرونو او ویناو څخه صرف نظر وکړئ او په ځای له وړو وړو تخنیکي کارونو واخلئ. دا لیکنه د مړاوي اروا ده. نو هیله ده چې خوښه شوې به وي. د خپلو ماشومانو خیال ساتئ. خپل ماشوم